قدرمنو ملګرو په کوټه کې یو ښایسته ښځه سره د بچو قتل شوې ده. آیا دغه ښایسته ښځه چا قتل کړې ده او دی ولې سره د بچو قتل کړې ده چې په هغه ګلونو ماشومانو باندې زړه هم نه دی سوځېدلی؟ خوږو دوستانو د دې واقعه پوره تفصیل تاسو سره په دې ویډیو کې شریکوو. تاسو موږ سره دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې د ټول هر څه نه تاسو هم خبر شئ او ټول معلومات درته ترلاسه شي. دا واقعه چې په کوټه کې رامخې ته شوې ده او په کوټه کوچنات کوټي کلي کې دا واقعه رامخې ته شوې ده چې په یو کور کې د یو سړي دوه ښځې اوسېدلې او هغه سړی ډریور او ډریوري به یې کوله چې لرې باتلو او هفته بعد او 15 ورځې بعد به هغه کور ته راتللو. د هغه چې دغه دوه ښځو به ډېر جنګونه په خپلو کې کول. د هغه یو مشر ورور هم خو هغه جنګ نشو خلاصولی چې هر وخت به د هغې په کور کې جنګ جګړې وې. د دغه دوه ښځو چې د دغه سړي د رور یو بل زوی و چې هغه کې د تره هغه یوې ښځې سره د دغه هلک خبرې اترې وې، یعنې څه ګپ شپ یې ورسره و چې په هغه باندې په کومه طریقه او څنګه دغه بله ښځه هم مړه کړله او د هغې سره د هغې چې کوم د ګل غوندې بچي و هغه یې پې هم مړه کړله. چې کله دا واقعه رامخې ته شوې ده نو د کلي ټول خلک حیران شوي دي چې دا ښځه سره بچو دا چا مړه کړله او ولې مړه کړه، چې د دې پوره معلومات شوی دی او د هر څه نه خلکو ځان خبر کړی دی او پولیسو د دې کاروایي کړې ده. نو په دغه کې دغه هلک هم گرفتار شوی دی او د ده سره چې کومه د تره هغه ښځه په سلا باندې وه چې کومه ښځه پې دغه د ګل غوندې ماشومان او دغه ښایسته ښځه قتل کړي دي. نو هغه اوس پولیسو سره دي. پولیس خو هغې ته سخته نه سخته سزا اورولې ده او د هلک د فانسي کېدو خبرې هم روانې دي، ځکه چې هلک یو عظیمه او سخته ګناه کړې ده. الله دې وکړي چې دې ته سخته نه سخته سزا ورکړی شي. دا افسوسناکه واقعه چې په کوټه کې رامخته شوې وه تاسو سره مو هم شریکه کړه.